سلام ګرانو لیدونکو، پام راګرځوم د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته له ملي یوټیوب چینل څخه. تحریک طالبان پاکستان د ګڼ پوځیانو د وژلو ادعا کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګه ISPR وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې د خیبر پښتونخوا په تیرا کې یو لوړ رتبه افسر په ګډون 3 پاکستاني پوځیان وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي چې په دغه جګړه کې 3 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي چې پاکستاني پوځیانو د خیبر پښتونخوا په تیرا سیمه کې چانیز عملیات کول چې له یو شمېر وسلوالو سره یې نښته رامنځته شوه او له امله یې د پوځ یو لوړ رتبه افسر هم وژل شوی دی. بلخوا په ټلګرام کې د پاکستاني طالبانو تحریک ته نږدې کانالونو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د یو قومندان په ګډون 8 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان باندې بریدونو کې د هند او افغانستان لاس دی، خو طالبان وايي پاکستان د خپل ناکامي پر افغانستان نه اچوي ځکه چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. وسه موټر له تورخمه د کډوالو د لیږد بهیر پر مخ بیایي. تورخم کې د راستنو شوو افغانانو د لیږد لپاره 200 دولتي او د خصوصي سکتور موټرونه د لیږد بهیر پر مخ بیایي. د حکومت د رسنیو مرکز پر ټویټر باندې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د تورخم له پنډغالۍ څخه د هیواد نور ولایتونو او ولسوالیو ته زرګونه کورنۍ او خلک لیږدولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد زرګونه افغان کډوال له دغه هیواده افغانستان ته راشړلي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمایزو ترانزیټي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدي سره د برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دواړو لورو د ایران له چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړې. خبر زیاتوي چې دواړو پلاوو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان له بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی د شنبې په ورځ تهران ته ورسېد او په تیرو ورځو کې یې له ایراني چارواکو سره کتلي دي. د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په اماراتو کې نن د پاسپورټونو د ویش بهیر پیلېږي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت نن د پاسپورټونو د ویش بهیر پیلوي. دغه سفارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په ابوظبي او العین ښارونو کې افغان اتباع کولی شي د پاسپورټونو ترلاسه کولو لپاره دغه سفارت د قونسلګرۍ برخې ته ولاړ شي. له دې وړاندې هم په ځینو هیوادونو کې د افغان سفارت له لوري افغانانو ته پاسپورټونه د ویش لړۍ پیل کړې ده. اسرائیل له جګړې وروسته د غزې ټول امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد به له جګړې وروسته د غزې ټول امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شویو اسرائیلیانو له خوشي کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ګوتریش د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي جوماتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو نه د سپر په توګه کار اخلي او اسرائیل خواته توغندي توغوي. ملګري ملتونه وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان له نخوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. له پاکستانه د 16 لکه افغانانو د جبري ایستلو په اړه ګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندي ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. له پاکستانه ښاغلی ګراندي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې د یو بل خوا ژمی پرې را روان دی. ګراندي پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغې پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. پاکستان د خپلو پوځي او نورو حساسو ادارو امنیت قوي کړی. پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیت تدابیر جدي کړي دي. دا د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالي کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې 3 الوتکې یې زیانمنې کړي دي. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خپریږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده.
واشنګټن پوسټ لیکلي چې د پنجاب د برید مسؤلیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سخت دریځې ډلې منلی دی، خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوي دي. واشنګټن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا ارزول شوي لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې له برید وروسته یوه الوتکه د اور په لمبو کې ښکاري، خو نورې الوتکې چې شمېر یې ښودل شوی نه دی سرسري زیانمنې شوي دي. پنټاګون وایي په عراق او سوریه کې په امریکایي ځواکونو 38 بریدونه شوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دوشنبه د نومبر 4 نیټه چې د لړم 15 سره برابره ده ویلي د تیر اکتوبر میاشتې 9 نیټې راهیسې په عراق او سوریه کې په امریکایي ځواکونو د ډرون الوتکو او توغندیو 38 حملې شوي دي. پنټاګون ویلي چې 4 بریدونه یوازې په دې تیرو 2 ورځو کې په امریکایي ځواکونو شوي او ملامتي یې په هغو ملیشو اچولې چې ایران یې تر شا ولاړ دی. د وزارت چارواکي وایي چې اکثریت دا بریدونه د متحده ایالاتو د نظامي امکاناتو پر مټ شنډ شوي او یا هدف ته په رسیدو کې ناکام شوي او له همدې کبله ډیره مرګ ژوبله نه لري او نه هم پکې هغو تاسیساتو ته ډیر زیان رسېدلی چې امریکایي ځواکونه پکې ډیره دي. د پنټاګون ویاند برید جنرال پاټ رایډر ویلي چې په دې بریدونو کې 46 امریکایي سرتیري ژوبل شوي. جنرال رایډر د دوشنبې په ورځ وویل چې دا سرتیري دومره نه دي ژوبل شوي چې ژوند یې په خطر کې وي. وروستی خبر دا چې د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونه کسانو پر لټ او اعتراض پرون په 18 ورځ هم روان و. اعتراض کوونکي د چمن او سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. په کوټه کې د کډوالو د حقونو فعال منیزي ککړ پر خپله ایکس پاڼه د پرلط د دوام خبر خپور کړی دی. د ازادي راډیو مشال څانګې لیکلي چې پر دغې دروازې د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ درلودل لازمي شول. د سوداګرو ټولنې، سیاسي ګوندونو او عامو کسانو دغه پرلط د اکتوبر پر 21 پاکستان پر دې پوله وروسته تر دې د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړل چې له هغه هیواده یې د څه باندې 18 لکه بې اسناده افغان کډوالو رایستل پیل کړل. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا او نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسو درانه حضور تر حاضرېږم په لړام وسپارم. د الله په امان.